السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ په باره کې یو بل غټ خبر راغلی دی الریډي خو د ایشیا کپ په باره کې دا فیصله شوې ده چې پاکستان هایبریډ ماډل منلی شوی دی د ایشیا کپ څلور میچونه به په پاکستان کې کیږي خو د ایشیا کپ فائنل میچ به په کوم ملک په کوم هیواد کې کیږي که چېرته په ایشیا کپ کې د پاکستان او د انډیا فائنل میچ راشي نو انډیا والا خو الریډي پاکستان ته نه راځي نو دا فائنل میچ به په پاکستان کې وي یا په سریلانکا کې وي نو دې په حوالې سره له هم معلومات درکوم او په پاکستان کې چې رقم د ایشیا کپ څلور میچونه دي نو دا به کوم ټیمانو ترمنځ وي او د ایشیا کپ صحیح تاریخ هم اعلان شوی دی چې د ایشیا کپ اولنی میچ به په څوم تاریخ باندې وي په څومه میاشت کې به وي نو د ایشیا کپ په باره کې له ډېر نوي او تازه اپډیټس درکوم نو ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره شریک کړئ اول خو څلور پنځه میاشتې د ایشیا کپ په سر باندې د پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ ترمنځ لانجې او قیسې روانې وي دغه ټولې لانجې اوس ختم شو د پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل پیش کړی و نو هغه انډیا او ټولو کرکټ بورډونو ومانو په دې پوه کوم چې د هایبریډ ماډل څه ته وایي څنګه چې تاسو ته پته انډیا د ایشیا کپ نه مکمل انکار کړی چې موږ به پاکستان ته د ایشیا کپ دپاره نه درځو په پاکستان کې به د ایشیا کپ یو میچ هم نه وي بیا چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټ ورته یو هایبریډ ماډل پیش کړو د هایبریډ ماډل مطلب دا دی چې څلور میچونه دي د ایشیا کپ په پاکستان کې وشي او باقي کم دویم راوند چې دی نو دا په سریلانکا کې وشي یا په دوبۍ کې وشي نو اوس فائنل دغه ډیسیژن دغه اخیری فیصله شوې ده چې د ایشیا کپ اولنی څلور میچونه په پاکستان کې کیږي او باقي نور 9 میچونه په سریلانکا کې ترسره کیږي د ایشیا کپ آغاز شروع به د سپتمبر د میاشتې په دویم تاریخ باندې کیږي په ایشیا کپ کې به ټوټل 14 میچونه کیږي یعنی د ایشیا کپ اولنی راوند په پاکستان کې ترسره کیږي او د دویم راوند لپاره به ټولې لوبډلې سریلانکا ته ځي او 9 میچونه به په سریلانکا کې ترسره کیږي دا 9 میچونه به د سریلانکا په دوه ښارونو کې ترسره کیږي په کولمبو او په دمبوله کې به دا 9 میچونه د ایشیا کپ کیږي اوس خبره کوم چې په پاکستان کې به کوم ټیمانو ترمنځ را څلور میچونه کیږي سکل به په ایشیا کپ کې شپږ ټیمونه حصہ اخلي او سکل به ایشیا کپ په ون ډے فارمیټ کې کیږي یعنی 50 اوریزه لوبي به کیږي د ایشیا کپ په ګروپونو اعلان هم شوی چې په ګروپ A کې پاکستان انډیا او نیپال شامل دي په ګروپ B کې سریلانکا بنگلاديش او افغانستان شامل دي د ایشیا کپ دا اولنی څلور میچونه په پاکستان کې په قزاخ سټیډیم کې کیږي اولنی میچ به کیږي د پاکستان او نیپال ترمنځ دویم میچ به کیږي د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ یو چې کوم د دریم میچ د افغانستان او د سریلانکا هم په پاکستان کې په قزاخ سټیډیم لاهور کې کیږي څلورم میچ چې کوم د بیا ور سریلانکا او بنگلاديش میچ به هم په پاکستان کې په قزاخ سټیډیم لاهور کې کیږي یو چې کوم د پاکستان او نیپال ترمنځ پنځم میچ کیږي خو دغه پنځم میچ په سریلانکا کې کیږي نو اوس راځو اصل او مین خبرې لچې د ایشیا کپ فائنل میچ به په کوم ملک په کوم هیواد کې کیږي او که چېرته پاکستان او د انډیا په ایشیا کپ کې فائنل میچ راشي نو دا فائنل میچ به په کوم ځای کې وي ځکه چې الریډي انډیا والا چې کوم دی پاکستان ته نه راځي د ایشیا کپ دپاره نو دا بیا څه چل کیږي نو د ACC په میټینګ کې دا فیصله شوې ده که چېرته په ایشیا کپ کې د پاکستان او د انډیا فائنل میچ راشي نو دا فائنل میچ به په سریلانکا کې وي او که چېرته په ایشیا کپ کې د پاکستان او افغانستان یا د پاکستان او سریلانکا یا د پاکستان او بنگلاديش یا د پاکستان او نیپال فائنل میچ راشي نو دا فائنل میچ به په قزاخ سټیډیم لاهور کې وي اول خو خبره ورانه و انډیا والا چې کوم دی پاکستان د هایبریډ ماډل نه مالو انډیا والا چې کوم د چورلټ انکار کړو چې د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه وي خو اخر په خپل چال کې ناکام شو د پاکستان د هایبریډ ماډل یو مینو که چېرته پاکستان د هایبریډ ماډل نه منلی شوی نو بیا پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ نه هم انکار کولی شو یا به خپل میچونه په نیوټرل وینیو باندې کولی د نیوټرل وینیو مطلب دا چې د ورلد کپ لپاره به انډیا ته نه تللی خپل میچونه په بنگلاديش یا سریلانکا کې کولی اوس د پاکستان د هایبریډ ماډل قبول شو نو پاکستان به هم دا فیصله کوي چې موږ به د ورلد کپ لپاره انډیا ته ځو خو دلته په ورلد کپ کې خبره لږه ځکه ورانه چې انډیا والا چې کوم دی د ایشیا کپ دپاره پاکستان ته نه راځي نو آیا پاکستان به د ورلد کپ دپاره انډیا ته ځي او که نو دغه فیصله به وروسته کیږي خو الریډي اوس د ایشیا کپ په باره کې چې کوم دغه لانجه نو دا مکمل حل شوه چې ایشیا کپ به ترسره کیږي څلور میچونه په پاکستان کې کیږي او 9 میچونه په سریلانکا کې کیږي نو د ایشیا کپ په باره کې د اوسه پورې دغه تازه معلومات راغلي د ایشیا کپ پوره شیډول به پر ورځ دوه کې اعلان شي چې دغه شیډول اعلان شو نو زه بیا تاسو ضروري خبروم او زه تاسو له ضروري اپډیټس درکوم نو تاسو راځئ لري د ایشیا کپ دپاره خو انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته رانه ټیک تر پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل واغ قبول شو خو د ورلد کپ فیصله نه لري شوی چې د ورلد کپ دپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي او کنه زما څومره خیال او څومره تجربه نو اوس به د ورلد کپ دپاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي ځکه چې پاکستان چې کوم هایبریډ ماډل نو هغه قبول شو نو دا د ایشیا کپ په باره کې نوي او تازه اپډیټس د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله فامان